السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا هي تاسو خي حبيب دي هيا طبيعتونه مخدي خیر خیرت دی الله خوشاله ساته خی شکر دی وی رش دی دروغ رش ټیک د رش وی خو ار وخت نه کنه وی کله کله خیر دی خو ار وخت رش ما جوړوا نو مینا شمس خبره کوم الله دې ول جون ورکی سره زمونږه نن نشتا وغږوي طب لا خلينا نشا خذنا دعا کوي چې پروردګار په خیر خیریت سره رب العالمین نور په زړه کې وساتي کنه چا چې وسره کستی په زړه کې وساتي څوک چې رښتیاون کوي په خوله ماته وي یا الله پروردګار مینا شمس لا څه شي ای بنیته ای خدای ته غرقه دا دې سوي زه وایم دعا وته شکر دې دا که څه خبره ده لکه ماته معلوم شوی کنه لکه دا ستاسو سترګې دي چې زه نه یم نو داسې خبرې کوئ تاسو ولې دا سترګې شنې نه دي څه نو شینټه خو یې نه ریشه غلی شه شینو ماما دا څه دی بیبي یا الله شکر دی او چا چې په زړه کې ورته خیري نو امین کوئ او چې چا زړه لکه تا ولې امین کولو ما سوال نه شرم وکړه تا خو د ټولو نه زیات چې دی نو د رباب له ټنګار زیات کو او نه ظفره تا زه ډایرکټ بغیر ټکټ ویزې دې ولېږم چې تا مو سره مرسته کوله ملګري خو هغه پیرې د پسې رالېږم وختي شینو ماما رور دې نه بریتونه مې نشته ای رورا ویښته خو دې شته ویښته مې شته لکه شینو ماما داسې څوک کوي ما دعا کوله ګوره لږ صبر کول پکاري چې سړی څه وایي نو دعا کې خو څه الفاظ راوته نه نو خو تا پرې نه خم کنه چاته مله خدای لوی ورځ ولا ورکي ښه ورځ ولا ورکي او یا الله ته ولا تاسو دا اورېدلي نه کنه وګوره نو چې ما ویلې وې کنه تا به وګوره شینو ماما څنګه اوس چې د ملامته په شاته سر داسې خوځوي د ملامته خوی دروند وي دې کې شک نشته ډېره ناجایزه دې وکړې شینو ماما ډېره لویه ډېره پاتې دې راوستم دې خلکو ته ما وی شینو ماما زما نه بغیر اړو شو کوي نه چرته بس ته ما نه معافي وغواړه زه معافي درنه غواړم چې زه لیټ راغلم لیټ رشو ډېر رش دروغ که رښتیا نه رش خو وي رش وي هلکه په خیر راغلی زه ولې خوارېږم لرې چیخې ځکه مې راته ویل پروردګار سوال یې تعمیر خدای ژوند ولا ورکړي خیر ولا ورکړي سلامتي یا الله ته دې د شپې په غلو باندې واړي چې دا ټول رنګونه دې پټ کړي امین یا الله تاسو ګوتې یادوم ګوتې رنګونه یادوم اچھا نصیب کیږي امین په خیر راغلی ظفر ستړی مشې نهر علي ستړی مشې رامبیل چامبیل ستړی مشې احمد ګله په خیر راغلی وحیده ستړی مشې ښه یې جوړ یې ټیک ټاک یې د شینو مینو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دی چې ټول به روغ جوړ یا خوشحاله وئ شینو ماما څنګه په دې براق کپونو کې چیس کی او اړو چاته ست نه کوي زه ما د براق د کپونو کې دا چای داسې ښایسته شي چې ته به وایې چې بس کومه سره د کپ چې سره د کپ یې چې وایي نه شینو ماما څه کوې ګرانو کتونکو شینو مینو شو نن ډېره زیاته ښایسته ده سپیشل شو ده نن زموږ ډېر لیجنډ زموږ استاد محترم راغلی دی او سره ډېر ښایسته ښکلې سندرغاړې او ما واورېدل چې دا د دې په شاګردانو کې راځي دې انټروډیوس کړی دی نو گپ شپ هم نه ډېر ښایسته وي زاړه یادونه به تازه کېږي شینو ماما ستاسو هم او زموږ خو زموږ شو سپانسرز وي براق بلډرز راوړي ستاسو دپاره براق میډیکل کمپلیکس په پاکستان او پېښور کې د ټولو نه
غټ لوی پرایویټ هسپتال چې په 600 بیډونو باندې مشتمل دی، خپل ځاني پارکینګ لري او د هر فلور کې به د هرې بیمارۍ علاج کیږي. دا به د پاکستان او د پیښور د ټولو نه غټ هسپتال وي. په دې کې د یو شیرز اخیستو طریقه څه داسې ده چې 18 لکو نه به تاسو بوکینګ کوئ، هره میاشت په 15,000 روپۍ کشت ادا کوئ او میډ کیس درمیانه کیس چې دی 3.5 لکه روپۍ دی. ټوټل چې دی دا د 4 کالو انویسټمنټ دی، یعنی انسټالمنٹ دی او د 4 کالو کشتونه دي. په دې طریقه تاسو دا ترلاسه کولی شئ. دې سره رابطه تاسو کولی شئ 03311110701 د دې کانټیکټ نمبر دی. اینڈ د دې ایډرس چې دی بورډ ناصر باغ پیښور دا د دې ایډرس دی، دې باندې تللی شئ فزیکلی هلته تاسو دا کتی شئ. اوکے جی، وہ آئے ہمارے گھر کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. واه 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 یاره جی نن چې زه څومره خوشحاله یم او خبرې دغه ښه انسان نه ما اجازت واخیستو مې استاد جي زما ټیچر دی مې زه کېناستی شم ستا په مخ کې دا جرأت کولی شم. چې درته ویلو چې نه نو هغه نه ویل نه که نه پکار چې درته هغه د نه په ورځ لکه تشریف لري وروړي دومره اخلاقي، دومره نایس، دومره ډاون ټو ارث، دومره شفقت نه ډک او زما ورسره یو ډرامه ما سارټډ پلی کړې ده. خو چې کله به ما نورو پروډوسرانو سره هم کار کول زه به دې کمرې ته خامخا تلم، هلته ماته یو سکون میلاوېده، یو زده کړه به ماته میلاوېدله او یو خوند به. نو نن کو زه م وایم چې زه مینا شمس یم، نو کې د دې استادانو لاس ډېر زیات دی. د دې هغه زده کړه ده چې نن موږ مینا شمس یو د شینو ماما وختي یو خبرې کوو، نن موږ ته دروازې کولاویږي د دې په بدولت کولاویږي. دې موږ انټروډیوس کړي یو. د پاکستان ټلویزیون یو ډېر ستر نوم، یو ډېر غټ شخصیت، یو ډېر ښه پروډوسر، یو ډېر ښه ډایرکټر او یو ډېر ښه جنرال منیجر په سیټ باندې هم پاتې شوي دي. کو په خیبر باندې وګورئ نو مې ډېر کار کړی ایز ا ډایرکټر، ایز ا پروډوسر، ایز ا رایټر. او که تاسو داسې وګورئ نو ماشاءالله پی ټي وي باندې خو د دې یو ریکارډ قایم دی. سیټ کام سیریز، اردو، پښتو، هندکو، اسارټ پلیز بې شماره دي. زموږ شینو ماما هم ورسره ډېر زیات کار کړی، زموږ دلته حسن علي شاه صاحب دې انټروډیوس کړی دی، زموږ فهمید صاحب دې انټروډیوس کړی دی او ورڅه خو پرېږده زموږ د ښاغلی د ښایسته یاسمین سندرغاړې چې نن موږ سره یې د سرفراز خان دې هم انټروډیوس کړي دي. نو د ون اینډ اونلی استاد محترم قیوم هوتي صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. पिंड दे चौधरी ने इन्हां दी बढ़िया जमीन आने ते बढ़िया कतरी दाने वापस ये आवाज कवे ते ए मेरी है, ए तोती मेरी, ए दोती मेरी. जी आओ. अस्सलाम वालेकुम होती वालेकुम सर. سلام. څنګه سر خیر؟ تشکر. هر کله راشه خبر تاسو تاسو هر کله سرفراز ته مشي قربان ډېر مهرباني خوشاله اوسئ. جوړې ټیک سرفراز چې خالي خو خاندي بس دنیا غا د بیا غانه په دې باندې سوټ کیږي زه به دومره مینه درکم چې دنیا بشي حیرانه. واه واه واه. شنو ماما هغه نقد چوس ما پتا شیندلې هغه راکه واپس راکه ګور دغه زر نوٹ ته دار له وختي سیب راکو زه بس کم یو سیب درکو بس سم دل تکید الله دې وسره خو کی هغه بلو کې سترګه ته ګوره دې راخ کیده نه ها سپیره دې ګرانو کتونکو راځي چې اول د قیوم هوتي صاحب نه شروعات وکړو. د ډرامې سپیشلیست دی، د ډرامې سپیشلیست د لیکوالو کې هم ډېر زبردست دی، پیش کوونکی دی او دا ډېر کم کسانی شنو ماما ډېر کم کسان داسې خو زه وایم نه چې اوس لکه یو منټ ته که نه نو په یو منټ کې شاید ملنګه مړی ته مړه سړ پیار جو साडा प्यार जोवे क्यों माये दा क्यों डोले दा गिला कदा मैं तलकवा ओ बिस्मिल्लाह कह रहा है
شکر دی په دې دنیا کې څنګه سکون دی که نه سکون دی دی ها خو دا ښکته کې شنو ماما کم دی دغه دی دا همدا ستاسو لاس چې راښکته کې یا الله دا بلو چت نه نه بس ښکته کې که نه ګوره نن دا هسې هم چې دی چې کوم کس ته ډېر عزت کې ډېر احترام کې نو د هغې کس په مخ کې هسې غلطیانې د انسان نه ډېرې ډېرې کېږي ناچاهتې وي کېږي شنو ماما سرفراز خان ناست دی دا د مخامخ دی څه چلې کړی دی شپېته اتیا کاله مې ورسره د ده نه دی د شپېته کاله د څنګه عمر شو نه د دوی والد صاحب د الله وبخي ښه 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 دا که نه الله پاک د وبخي زما ښه ملګری و ښه زه یې قرضدار یم سرفرازه دا مو که نه څومره لکه وی همدغه یو نوټ 1000 روپۍ وی کم دی او هغه خو ته هغه له ورکړه نو سرفراز خان نه پوښتنه وکړه مونږ یو ځل بار ملک ته تللي وو الله دې مې بیا وساتي که نه نو ما دی یو ځای و ښه کمره زمونږ یو وه ښه چې ګورم نه نه هغه نه یم څنګه یار سرفراز خان رانه خفه شو ولې هسې دا سوټکیز اوچت کوي تا سره نه ایسارېږم د شپې له بیا مې زاري وکړه ولې شنو ماما خراټې اخیستې نه نه ورته په یو خپه پرېوتم مې خیر دی وروره کیسه څه وه کیسه څه ډېره عجیبه وه سرفراز صاحب کیسه څه وه زه خو زبانه هېره ده ډېر وخت شو تلي بحرین ته بالکل دا راته یاد دي ډېر وخت شو او کوم ځای و یاره بحرین یو ملک د خلیج ملکونو کې خلیجي ملکونو ته تللی اوکې جی هوتي صاحب شینو مینو شو کې تاسو پړومبي ځل راغلی او دا مې امید دی چې د سترګو لاندې به م تېره شوي دا شو بالکل څو ځله مې کتلی چې لکه استاد چې یو ځای کې ناست او خپل شاګردان ګوري نو کله کله ډېر خوشحاله شي کله کله د شاګردانو غلطیانې راوباسي دی داسې وکړو دی داسې وکړو تاسو چې کله مونږ ګورئ د هغې ځای زمونږ جړلې د هغې ځای دي دلته راغلي یو هغه وایي اونه دومره درنه شي چې میوې نور خلک بیا خوري څه محسوسوئ بیا انفیکټ که وګورئ که نه چې کله استاد خپل شاګرد ته وګوري او دې پرمختګ کوي نو دې دغه شان مطمئن کېږي چې یاره ما چې چاله ټریننګ ورکړی دی یا ما سره چا کار کړی دی نو هغه ماشاءالله خپل فیلډ کې ډېر په بره روان دي او ماشاءالله د خیبر ایویټي خیبر دا زبردست دغه دی که نه چې څومره خلک دلته راغلي دي ول ډېر عزت هم ورکړی دی او موږ د دې مشکور یو د دې د مشرانو د دې د ریلیټډ کسانو چې موږ هم د خلکو له موقع راکړي نو موږ هم د زړه څه نه څه چې باڼه کې وي چې یاره د خپل زړو شاګردانو سره کینو د خپلو ملګرو سره کینو دوی به موږ سره څه ایکسچینج آف ویوز وکړي موږ به ورسره څه آیډیا ډسکس کړو نو دا زموږ دپاره یو د ویاړ او د فخر خبره ده چې ماشاءالله زموږ کم کار موږ کړی هغه ګلونه اوس بلومینګ دي او بل عبدالکریم موتی صاحب ډېر ښه انسان دی لکه ما ورسره ډېر زیات کار کړی دی ټول آرټسټانو سره ټولو نه زیات په تاسو نه تنګو ماتې وختي وویل ټولو نه زیات ریټیکس په شینو ماما کول ټولو نه زیات په ما مینو که نه شنو او که دا او که ما به کولو دوی جرمني ته هم تللي بالکل جرمني ته هم تللي او ښه ټرین دي او نن سبا د خیره د اټرنس چې کم کوي د انګلیش پی ټي وي کې دوی لګیا دي خپل کار کوي ښایسته ماشاءالله اوتي صاحب خپلو کې خبره کوو که نه نه ولې مونږ هم یو تاسو ناسئ مونږ به اورو ړومبنۍ ډرامه لکه تاسو کومه یو کړې وه چې څنګه تاسو هلته انټر شوئ ایز پروډوسر جي ړومبنۍ ډرامه زما داسې وه چې حادثاتي طور وه هغه دا و چې هغه زمانه کې زه نوې نوې راغلم جسټ زما یو 2 میاشتې شوې وې څه چاکلیټي سړی وې هلکه ما ته سوچا صاحب وي تا د ځواني نه ولیدلې مننه کاش تشکر ښه جي ها نو هغه ما یو سیریل صلاحالدین صاحب کو شور نومې و ښه جي هغه چېرته بي شیف کې ایډیټینګ و په موټرسایکل باندې کور ته ته یو جمپ راغی په هغې باندې هغه پرېوته او هغه سترګې ته څه مسله جوړه شوه نو هغه بیا مینجمنټ ډېر پریشان و چې یاره دا سیریل خو 2 اپیسوډ ریکارډ شو پروډیوسر یې بیمار شو هسپتال کې دی څه به کوو نو ما ته بیا جی ایم صاحب وویل چې یاره ته راشه ما تا سره یو خبره کوم نو ما جی بالکل نو ما ته چې څنګه ته دا ټیکل کولی شي که دا ذمهواري مطالعه کولی شي تاسو او ته خو ډېر جونیئر مې او لا ایکسپیرینس هم نشته ما ورته مې جی بسم الله تاسو ما پرېږدئ زه دومره کانفیډنټ یم چې انشاءالله وبې کړم او تاسو یقین وکړئ چې کله ما به ریکارډینګ وکړو یا زما چې کوم ډیلینګ څنګه چې تاسو ذکر کوئ یا ما چې کله به انیر کته نو زه به پخپله مطمئن یم او زما ویور سره زما انتظامیه هم ټول مطمئن و رایټر هم مطمئن و ما ته یاره لکه ډېر
دا خبره لاک سړی نوې نوې ډرایینګ زده کړي که نه بالکل او هغه ښه ډرایینګ وکړي نو خلک مطمئن شي. مطمئن یو جو. نو ماشاءالله ما هغه ډومبۍ ډرامه و ما هغه د حادثاتي وه ډرامې نوم څه و؟ شور سیریل اچھا سیریل شور زبردست دا غړومبنۍ ډرامه وه چې حادثاتي طور باندې وه خو هغې د قیوموتي صاحب ایز ا پروډوسر ایز ډایرکټر یو کیریئر روان کړ. انډیپینډنټ بیا ما لمبې ډرامه کړې وه. لمبې سو لمبے نا لمبے د اور لمبے کنه اور لمبے یو نه کې आले لمبے ډېر خجی زبردست جی نو زه خو يم چې خبره خو لا ډېر پاتې دي غانا ورو چې ما د سره څومره کار کړی دی تاسو مال څومره کار را کړی دی دغه ماشومي دا مینه شمد سره کار کړی دی سرفراز خان فهمید خان حسن علي شاه صاحب ما د پته د ټول نزيات به فهمید صاحب حسن علي شاه صاحب تنگ کړی وي دا دوه دي داسي دا دوه لکان داسي لکه یو لمبو انا سوري لکه یو فهمید صاحب پونه د چینا پونه دا چې هغه به ډایرکشن ورکول برابر دی ورته کل کیسه پکې وکړه سرفراز چې مې انټروډیوس کو دته به مخکته داسې کړ چې څه شي نه کا اوس تاسو سرفراز ز سره غلو سوري بخنه والا ماشوم ما یار تعالی خو زر د لوی پروګرام نشم نو کوم د ماشومان پروګرام دی را سره ما راځه نو دې ماشاءالله چې ځان پروف کو چیرې ما کې سشتا جرم سره بشر لاله خدای دې لري نور البشر لاله هغه لاله اوس ډېر وړو کې واقع دي چې پی ټي وی تر عالم د دې سره پهل پروګرام ستور په نوم باندې او اډیشن دی اډیشن دی واغستو کنه نو دې سلیکټ کوم پروګرام کې ماش نو نن خو ګران دي کنه چې خسته ډیماند د غانې یا د غزل شي بالکل یاره موسیقي خو ګران کار دی د استاد نه اجازه راځي چې تنه راځي بسم الله زي چو खबर चित संग बदे जाना नहीं दाबल कजांद जाना है सोच में पहेरा चलता हम हिर करे न दे हादा सोब संग पसाना हिरम दाद हिरवलु चलिए खान दे साविरा आदत है मुसलमान है यारा यार बीगा खूब की मिले यारा यार बीगा खूब की मिले मन में पसड़ी गिरावरी दिले मन में पसड़ी गिरावरी दिले ताकली तशल जलरा गलेमा ताकली तशल जलरा गलेमा वाया वाया कनत चलता गले वाया वाया कनत चलता गले मन में पसड़ गिरा वरी दले
شوي داسي داسي په جنجال می اړولې داسي داسي په جنجال می اړولې نن می په زړګي راورېدلې نن می په زړګي راورېدلې یارا یارا بیګا خوب کې ملي دلې یارا یارا بیګا خوب کې ملي دلې پلو پر لپنگ عزیز توایم پلو پر لپنگ عزیز توایم ټول ټول عمر بیکار ګرځېدلې ټول عمر بیکار ګرځېدلې نن مې په زړګي راورېدلې نن مې په زړګي راورېدلې یارا یارا بیګا خوب کې مېدلې شنو مینو شو مینوالو ته ټولو ته زموږ د طرف نه سلامونه وعلیکم السلام او د شنو مینو شو خوښولو والا ته ډېر ډېر ادابونه او الله یې دې خوشحاله ساتي چې دا شو د دې په مینه او محبت دومره روانه ده چې زه اوس پوهېږم نه ما چې اوس کلي چې دی 11 کال دی نه تورې نه یې پی ولا دي هماغه 12 نه 14 پوره شي 16 کې روان یو چې 14 کاله وشي که نه نو د ریډیو یو پروګرام و ټنګ ټکور دا هم ټنګ ټکور دی نو 14 کاله به دم شي خوتي صاحب تا اوس خبره کوله ما ته هم خیال و ما یې ووټونه خو لا پاتې وخت شته او دا څنګه ووټ د مخکې نه واچو دا جمعه مخکې نه اراده کړې وه نه دې ګوته چقېدلې ده او ما ځان له ووټ اچولی و ځان له څوک نه چې شینو ماما ځان څونه دا چې دراز و دراز مې دا په غړت باندې چړت پې واله اصل کې هوتي صاحب دی کورودانې سره جګړه کړې وه نو هغه نه هغه داسې به درزو درزو ښځونې ویشتل لا ویشتل کورودان خو خدای هغه سره دویم دا هغه دویمې سره هغه بله خدای الله وبخښي څه مطلب چمړه د شکر باسي هر شکر هر حال شکر نو دا هغې دویمې سره ډېر خراب جنګ و او خبره زه په دا نوک والی ښه جي هوتي صاحب تاسو خو ډرامې ډېرې کړي دي که نه بلا شی ایز ا بیسټ ډراما ایوارډونه یې اخیستي دي کله یو داسې ډرامه شوې چې کې د دوه ښځو خاوند تاسو ښودلي او بد دروازې وي هسې خو زه ډېر امنپسند انسان یم او د سړو بېزتي نه پکار خو داسې تقریبا دا یو عام خبره ده او خاص کر چې کوم ځای کې دا دوه وي یا درې وي نو هغه سړی چې مینج کوي دا هغه کمال کوي ځکه چې ډېره ګرانه خبره ده ټول رضا ساتل او انصاف کول دا خبره داسې چې په دې کې انسان نه کوتاهیانې مشي نو بیا بلډ پریشر هم زیاتېږي بیا پکې جنګ نو ما یو ډرامه یې داسې کړې وه خو هغې کې به دا وه چې هغه ما داسې لیکلې وه ملګري زموږ داسې لیکلې وه چې ما داسې پیش کړې وه چې په هغې کې به هغه یوه ښځه چې کله خپل مور کره لاړه نو ده به دې سره مینه زیاته کړه چې دا به بیا مور کره ولېږه نو بلې ته به چې ستا نه بغیر ډېر ګرانه وخت تېرېدو دا هغه دومره لویه ټګي ولې وه جون یې تېروله یو مینه کړې وې دا چې د ستاسو هغه جمدی وه که نه بیا ما تاسو نه تپوس کړی و خیر دی د ښځو سره دروغ ویل دا جایز دي جي سرفراز د ستا نه وه زما دا توقع نه وه چې ته به داسې غټه خبره وکړې د ښځو سره نه د ښځو سره د ښځو سره څنګه چې ضرورت شوی متونه دي کړي دا یو کیسه وه یو سړي چې دی دوه ښځې درې ښځې وې نو هر یوې له د سرو داسې واړه واړه تعویزګي جوړ کړي وو که نه نو درې واړو ته وایي چې دا په غاړه کې پټ کړه چې دا یا بله بلې ونه ویني که نه نو وایي چې دی په کوڅه رادنه شو دی وایي چې د چا په غاړه د سرو تعویز دی په ما د ټولو نه زیاته ګرانه ده خو درې واړو له ورکړو هر یوې به وایي دا پې زه ګرانه یم شاید ملنګه دا زده کړه دې خبرو کې دا به دې په کار راځي لا خو دوه خو دي خو درېیمه چې بیا کوې نو هوا نه شي وفا که نه په کار به نن موږ سره ډېر نه هغه اوس نه ښودلی کېږي چې دا مونږ ته خوري څه توره موږ وہی شادو وہ لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے
بس پروردګار دې ته وساته یا الله شکر دې الله دې ته وساتي دا بد نه راځي هوتی صاحب راشو ډېر خوږ او ښایسته او زموږ مشر زموږ محترم زموږ استاد یو ښکلی انسان یو ښکلی ډایرکټر او رایټر بلکې اکټر هم د کار هم لږ ډېر کړی دی خیبر باندې په پی ټي وي باندې هم خو په خیبر باندې زموږ چې دی نو دی ایز ا رایټر ایز ا پروډوسر کار کړی دی انکار ډراما چې دی لیکل هم دا ایز ا ډایرکټر یو بل اسارټډ پلی واز اختر پلی وا هغه چې دی قربان یا قربان د دې علاوه په سټیج باندې هم کار کړی دی په ریډیو پاکستان کې ما سکرپټ لیکلی ما پرفارم کوم हमारा पाकिस्तान यो प्रोग्राम वो सहर के पर नेशनल हुकअप में और था भाई के ما پرفارم کول نو دې فیلډ کې ما کافي یعنی دا وخت هوتی صاحب تاسو خبره بخنه غواړم کړو تاسو ایز آرټیست کار کړی او ډرامو کې خپلو کې نو ګران به کو اسانه به ګران کار لکه ستا خپل خودي ته ختمه کې ته دا کریکټر یو حصہ شي کته نه بادشاہ جوړی نو ته بیا ځان بادشاہ ثابتې او کته نه فقیر جوړی نو ته بیا ثابتې چې یاره زه فقیر یم او اوریجنل یم دا ډېر ګران کار دی سر جی هغه وخت به چې مونږ ژوندي وو که نه جي اوس هم یې نه لکه هغه ټایم بیا کله وخت بیا نوې راغلی او جو مونږ به چې درتلو جي نو مونږ به ډېر یریدو تاسو نه وجه څه وه لکه ورننوتی به هم نه شو وایي هغه مسعود شاه صاحب ناست دی نه یاره فرماله جان دی سعودي نه یو کال ګوري چې څوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه دي تاسو ټول ښه خیریت دی الحمدلله ټیک ټاک دا خو محمد اسلم منتظم شاه سید منتظم شاه ستړي مشي په خیر راغلی په خیر الله دې خوشاله را ډېره مهرباني تاسو ستړي مشي عزتمند شي ډېره مننه شاجي نن په شینو مینو شو کې قیوم هوتی صاحب راغلی دی د ستاسو په استاد محترمو کې راځي ها مینا خبرې کې مینا ډېر زیات خوشاله شوم چې تاسو دا زموږ ستر محسن او زما استاد محترم راغوستي دا د قیوم هوتی صاحب خو زما مشر ځکه دی چې زما لومړنی سیزن چې کو تابانه په هغې کې دوی ما له کرکټر راکړی او اوس خو زموږ داسې صورتحال دی چې بس وي هغوی نه وي ایک کالب دو جا که څه شی وي نو هغه دی زما خو هوتي صاحب مشر هم دی اوس موږ ریسنټلي یو پروجیکټ هم وکړو او ما ته دا پته نه وه چې دې انسان کې داسې کمالات وي نو ده سره به دا دوستي ما ډېر اول کړې وه نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې یو معتبر شخصیت زما دوست دی هم زما استاد هم دی ملګری مې هم دی او یو ډېر ښه آرټسټ دی لیکاري هم دی هدایتکار هم دی نو ډېر قابل انسان دی جی تاسو د دې سره د کار ایکسپیرینس څنګه شوی دی او لکه موږ مختلف پروډوسرانو سره کار کړی چا مزاج به ډېر تریخ و د چا مزاج به ډېر پولایټ و هوتي صاحب سره ما هم کار کړی ماته دا ایکسپیرینس حاصل تاسو سره زیات کار کړی دی آیا دی څنګه پروډوسر دی پولایټ دی سخت مزاج دی غوسه ناک دی دی که نه چې یو خو د سره د کار کول انداز دا کمال دی چې ډېر ښه طریقې سره لکه د ده نه لرنینګ ډېر ښه کېږي لکه یو دویم دا دی چې دی انتهایي پولایټ دی او دریم چې کوم دی کې ډېر غټ کمال دی که نه هغه دا دی چې دی په آرټسټ باندې بوج نه اچي لکه زموږ دلته ځینې پروډوسر به هغې به چغې سورې به ډېرې والي که نه او کار به یې څه داسې دغه نه و لکه و به ښه به و خو لکه چغې شروع واله کیسه به ډېره وه نو دی لکه دا دی چې زه ډېر فرینډلي انداز دی لکه الله دې وبخښي جانذب سهیل صاحب هغې کې هم دا کمال و او دوی کې هم دا کمال دی ما ته نه ډېر څه زده کړي دي او زه ډېر خپل ځان خوشقسمته ګڼم چې دوی سره ما ډېر نږدې وخت تېر کړی دی او نن د دوی مبارک زه خبرې کوم نو زه ځان د دې قابل نه ګڼم ځکه د دې ډېر لوی شخصیت دی او زما الفاظ دونه ډېر جوور نه دي لکه دې کې شک نشته منتظم صاحب تاسو چې دې په کوم الفاظونو کې وستایل یقینا د یو استاد لپاره محترم دپاره د زړه نه دغه شانتې خبرې روزي ډېره مننه شاجي د کال لپاره ډېره مننه جي ښه ډېره مننه داسې کار به وکړو چې خبرې خو لا ډېرې دي که نه څنګه ډېرې دي لکه زما ډراماړو باندې کومه وه دوی زه څومره دباو کړی وم دباو کړی چېرته به د هغې هغوی په مزاج دکې غصه نه وه بیخي نه وه که نه ما بالخدای دی به کله غصه کېږي اچھا نه به غصه کېدو سرفراز تاسو خو دا تاسو خبر هغه پیشو ډرامه هم چې کوله او چې پیشو او مانو یو ډرامه وه مانو اچھا مانو نو هغې کې لکه ډایلاګونه وایلاګونه ته لګېرېدل نو اخري سین داسې و چې دی هغه اوبو ته دانګي نو ما یې لږ ښه لرې به زه هغه ځای ته ما یې چې ډوب شي چې بېغمه شم خو دا وه چې دی مو هوښیار و بیا به یې شاته کتل او که نه بس
چې پوه شو اوس دغه شي زیاتېږي نو راواپس شوي بس دی که نه وي څه به کوو خبره په دې ډرامو نیت یې درته خراب کړی شینو ماما دی زه ډوبولم خو ډوب نه شوې ډوب نه نوم د بچ کړی و بیا رامنډه کوي پازه شي حاجي شاید ملنګ نه ساورو شي څه به اورئ موږ ته د کری کری سے علاوه بیگا شپکی ملنگانو سرناستو سمنا خوندو دیارانو سرناستو چارا باپو چمنگی بٹنگ ولو در باب منگی شوقیانو سرناستم اے سرتاج دی کی بل شانتی مزاوا د خستا خستا زوانانو سرناستم مړ داسې لیونې مینه مې کړې ده داسې لیونې مینه مې کړې ده وای ډېره 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 پخوانۍ مینه مې کړې ده ډېره پخوانۍ مینه مې کړې ده
ټګې مینه مې کړې ده څومره دا ټګې مینه مې کړې ده او ډېره 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 پخوا دې شینو مینو شو کې زمینو او شینو او شاید ملنګ او ټیم او سره د خوږو د درنو ملمنو تاسو هرکلی موږ سپانسر زموږ د شینو مینو مین سپانسرز دی براک بلډرز راوړي د ساوث لپاره یو غټ میډیکل کمپلیکس هسپتال براک بلډرز والا چې هغه د پیښور او د پاکستان د پرایویټ سیکټرز کې د ټولو نه غټ هسپتال دی چې په دې کې به د هرې بیمارۍ علاج کیږي او د هر ځای نه به دې ته مریضان راځي او د دې به هر یو سیشن کې خپل پروسیجرز کیږي لیټسټ مشینریز به دلته حاضر وي راځي به د دې به خپل پارکینګ وي دې سره مخامخ کوڅېدل غواړي چې یاره مانه دا لرې پرېوځي نو ریزیډنسي هم جوړیږي یعنې رهایشي منصوبه هم ورسره ورته پلان کیږي لګیا دی خو براک کې تاسو یو خریدار یو شیر خریداري تاسو هغه په دې طریقې کوی شئ چې تاسو 18 لکونه بوکینګ کوی شئ 15,000 د میاشتې کیست دی منځمې کې 3.5 لکه روپۍ دی او د 4 کالو کیشتونه دي او غټه خبره دی کې دا ده چې ماهانه یعنی هر میاشت په تاسو ته حلاله ګټه ترلاسه کیږي یعنی منافع به یا سود به په دې کې نه وي دا به ټوټلي حلاله ګټه وي کانټیکټ ورسره تاسو کوی شئ 033111701 د دې کانټیکټ نمبر دی د دې ایډرس دی بورډ ناصر باغ پیښور سرفرازه ته خو کور مور نه لې ځان لکه نه کور خو به والم مور مې شته کور مور زه وایم چې دا کور یې ورپسې څه وایي لګیا وایي چې هر ټکي سره جوړیږي او مور سره نه جوړیږي واه 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 زبردست سرفراز جون ډېر په تیزۍ روان دی او چې چا خطر کو نو الحمدلله او چې چا ځاله مسلې جوړې کړو بس په کاسې بیا هغه مسلو کې گیر شي هغه د 2 ورځې جون چې دی نو هغه بیا ورته نورم سر نو ژوند ډېر ښکلی دی او باید چې سړی ښکلی تیر کړي ښایسته یې تیر کړي او د ژوند نه خوند والي او نه صرف د ځان چې د نورو خلکو خیال هم ساتي انسان موسیقي کوم ښه روانه ده او څه پکې جدیدیت راځي څه پکې شاعران لکه نن سبا ماشاءالله شاعران هم ډېر ښایسته راغلل څنګه چې موږ سندرغاړي وایو شاعران هم مارکیټ ته ډېر ښه راغلل مینا زه خو به دا وایم چې لکه په پښتنو کې د ساحل صاحب نه پسته چې بیا موږ لکه حمزه بابا هغه یو مخکې یو ځان ته یو د هغې یو وختو بیا د هغې نه پس ساحل صاحب بیا د ساحل صاحب نه پس عابد بیا داسې سیال صاحب منیر بنیریب کې راغلو باغزاده دانش صاحب راغلو اباسین صاحب نو ډېر ښکلي شاعران را پیدا کړل خاص کر زموږ د ملکنډ سیمې دغه خاورې بلکې ما ته یو خبره د مراد بابا یاد شي چې خدای دې وبخي د حمزه صاحب زوی و او زموږ استاد او ډېر زوی په عمر کې ما ولیدو نو ما د ساحل صاحب د عابد دي شعرونه ورته واورو یو ورځ نو ما ته ویل چې بچیا زموږ نه شاعري والوته او په ملکنډ پرېوته وایي زموږ نه شاعري والوته لکه خیبر صاحب لاړو خدای دې وبخي خاطر دغه که نه نو وایي زموږ نه شاعري لاړه والوته په ملکنډ پرېوته نو ملکنډ خاوره ډېر ښکلي شاعران داسې صوابی کې عزیز شو تسکین دې الله وبخي که نه انور صاحب شو تصور مانر والا نو په صوابی کې هم ډېر زیات د هرې علاقې خپل شاعران او د هغې یو جدا خوند لکه که سوات مونږ وګورو نو د سوات د شاعرانو یو کال ګوري چې څوک دی شیشینو ماما السلام علیکم جی څوک د کوم ځای نه خبرې کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام حمیدالله خان یم شیشینو ماما تاسو ښه السلام علیکم حمیدالله صاحب څنګه یې ښه السلام علیکم سر څنګه حال شي طبیعت وعلیکم السلام مینا تاسو ښه صحت ښه دی شکر خوشاله شوم ډېره موده پس مې ستاسو غږ واورېده او کریډټ ګوز ټو هوتي صاحب باندې تاسو خاصې فون نه کوئ زنده باد قیموتي صاحب ته زما سلامونه وعلیکم السلام سلام درته وایي جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی څه به وایو د عبدالکریم هوتي صاحب باره کې به څه وایي څه خیالونه هم دي او څه کار مو سره کړی دی ورسره ناست پاس یئ قیموتي صاحب خو زه نن حمیدالله چې یم نو قیموتي صاحب جوړ کړی یم قیموتي صاحب خو زه راوستی یم قیموتي صاحب زه په لومړي ځل باندې د ټلویزیون په پرده باندې د ټولو ویور ته ښودلی یم او نن چې زه کو ډایرکشن کوم او زه ایکټینګ کوم نو دا ټول کریډټ ګوز ټو قیموتي صاحب بالکل دې کې شک نشته دغه اوس ګوره د اوس هغه انساني چې چا سره څوک د دې کوم عدد زیات خو چې هغې ته به ته ډېر خوشحالېدلې حمیدالله صاحب
د دوی یو عادت چې چشمې به په دې پوزه باندې راښکته کړې وې او نو وسا چې د دې چشمو کې فرق کتل. بالکل 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 جی خو خاموش طبیعت انسانو کله غوسه نه ده کړې کله ډېر بهترین همبل انسان دی ډېر زیات نایس. ستاسو سره څومره ډرامو کې کار کړی او ستاسو یادګاري نه چې هغه وایي که نه ډېره زیاته ستاسو ډرامې ستاسو ته یو نوم ملو شوي او ستاسو ځاني خوښه کړې کومه ډرامه محمودي صاحب سره؟ قیمتي صاحب سره زما لومبی سیریل او آواز او هغې کې دي ما ته مین رول راکړو په لومبي ځل باندې بریک راکړو راته بیا وروستو شاندانه یو دوه درې نور ایساټډ پلیس مختلف خو هغه لومبی کوم بریک چې دوی ما ته راکړو هغه بیسیک سیزونه چې دوی ما ته پولو نو هغه نن پورې زه په دوی باندې فخر کوم او دوی ته د هغې کریډټ ورکوم. ماشاءالله ماشاءالله دا پخوانۍ خبرې څومره ښې لګي دومره پخوانه دومره پخته د حمیدالله صاحب څومره زوړ ښکاري او حمودي صاحب وګوره ځوان لا خو زلمې دي زلمې دي ټوله هسې هم څومره خوند کوي یادونه دې ته شینو ماما چې به پرفارمنس کول نو هغه وخت کې زه سکول ته تلم. وګوره ماشوم پک دی حمیدالله صاحب خفه نه شي د شینو ماما په خبرې باندې داسې موږ ماشومان پسې راغشتې ده. ښه جي او عبدالکریم اوتي صاحب جی ډېره مهرباني شکریه الله دې آباد لره او الله دې کلم غم رحمه کو الله تعالی داسې مخ په وړاندې لره او آباد اوسې خوشحاله اوسې ته خبرو کولو ډېره مهرباني. زه یو تپوس کوم ډرامې نه حودي صاحب نه تپوس کومه وی ډرامې او دا پروګرامونه د پروډوسر د ډایرکټر دپاره داسې لکه ماشومان څنګه چې مور پلار ماشومانو سره مینه کوي خو یو نیم ماشوم مور پلار ته ډېر ګراني نو ستاسو په دغه پروګرامونو کې په دغه ډرامو کې کومه ډرامه ستاسو زړه ته ډېره پرېوتې ده او هغه ستاسو ډېره خوښه ده؟ زبردست هغه ما یوه ډرامه کړې وه میدان او په هغې کې ما یو کلاس ډیفرنس خو چې یاره انسان چې دی دې کې اوچ نه نشته ټول انسانان هر چا سره به خپل بیهیویر اکارډنګلی ساتي داسې به نه کوي چاته به نیچ نه ګوري څوک به سپک په نظر کې نه راولي. نو ما دا یو پیغام ورکول غوښتل چې انسان په انسانیت باندې ښه ښکاري که ستا چا سره ډیلینګ دی او ستا ورسره څومره لکه نن ورځې دا زما ملګري لګیا دي زما به هم دا سوچ و چې یاره دا کس چې دی دا هم د عزت قابل دی او دله به هم امپارټس ورکوي لکه سپک به چاته نه ګوري. نو هغه میدان ډرامه کې مې داسې خولی و ځکه خو وایي که نه چې الله کی نظروں میں برابر ہے سب انسان. سرفراز خان په دې موقع خو جوړېږي څه د نوو ورو که نه د عابد کلام راته مخې ته راغلو ما ریکارډ کړی مو اوس نو د عابد شعرونه او د هغې راځئ سننیم وسپوږ مې د وړو کوالی نامینیم یا په پردي وطن کې ناس یم وطن جانم په ګناه د غریبې جلا وطن یم زه سندرې په وږمو کې راینغاړم عابد جان یم د ګلونو د و چې زړه کې لاره کوي خبره دې ته وایي او چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي چې زړه کې لاره کوي خبره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي
ویخت سپینوي و د پښتنې نه قربان نوم ته ویخت سپینوي نوم ته ویخت سپینوي مینه دې ته وایي دلبره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي چې زړه کې لاره کوي خبره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي و چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي سر 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 جنگول خود څه خبره نه ده یا سر 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 جنگول خود څه خبره نه ده خو هیڅ خبره نه ده سر 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 جنگول ډغره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي چې زړه کې لاره کوي خبره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي و چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي چې وي د هر یو مین د زړه آوازه بیده چې وي د هر یو مین د زړه آوازه بیده د زړه آوازه بیده سندرې ټولې خوږې خو غوره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي زړه کې لاره کوي خبره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي زړه کې لاره کوي خبره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې و چې سړی وزنګوي سندره دې خوند کوي یاره چې ډېر خوند یې وکړو ښه اواز سره ښه شاعري ډېره خوند کوي او بیا چې انسان هم ورسره داسې ښایسته وي نو د ډېر ښه وویلو چې یاره سندره دې ته وایي چې سړی وزنګوي سندره دې ته وایي نو دا پټال زنګوي کاسې نه نه خلک نه چې مونږ داسې اکثر چې دا ډېر ښه یار جوم جوم جاو که نه هغه کیسه جوم جوم کې نو ډېر ښه زبردست عبدالکریم موتی صاحب معافي غواړو چې بخښنه غواړو دا درز روان دی دا تاسو سره ما یو نه تاسو په ما ډرامه کړې وه تندي امات شي تندي امات شي او تندي امات شي سیریز وه اچھا مکس کامیډي او سم افغان هغې کې ما ته لیډ را کړی و زه پکې کچۍ روم اچھا بالکل نه پوخې رو کچۍ رو نه لکه هغه وخت کې ډېر دغه و که نه ډېر خوند و مسعود احمد شاه به و فرمان الله جان به و صلاح الدین لالا به و کریم خان به و او څه خوند به و زبردست خبره 3 ورځې به ریهرسل و زمونږ هغه رنګ پرنګ رنګونه چې چلیدلي وو نو هغه 4 کاله چلیدلي وو هلکانو تاسو خو هغه وخت ژوندي نه وئ که نه وایي مړه ولې نه وایي هسې ځان پټوي مه که نه نو هغه چلیدو خو به 3 ورځې به ریهرسل و او چې کله به دوی مونږ دا سکرپټ واخیستو وایي 3 ورځې در سره وو داسې به یې وکړو وایي نو کاظم الله صاحب دی الله وبخښي اسمن شاید مونږ به یو دوه مونږ د خطه وو وایي هلکه ستا دی ستا نه دی مړه د ده دی د هغه دی وایي یاد که که نه داسې ډرامې وي هغه ډرامو ته تپوس کړو چې هغه دې هغه ریهرسل چې به کېدلې هغه خپل هر یو کس ته خپل لکه زه چې کله ما انټرویو کړه هغه ټایم هم دغه دور و د هغې نه پس بیا رو هغه سیس ختمېدل شروع شو خو دغه ډېر ښه دور و دغه کې به رایټر به هم ناست و پروډوسر به هم ناست و آرټسټان به هم ناست و لکه هلته به بیا مینا شمس شنو شاید ملنګ سرفراز نو به کریکټرز ناست همایون هما صاحب پسې مونږ یو ورځ عزیز شاه صاحب الله دې لري هغه به لیک کولو مونږ ورپسې مردان نه به تلو راکې بغداد له
صحیح ما سره ورېړه ګاډی و که نه موټر و عمر یې ماغستی و ګرم شوی و ګرم شوی که نه دي دومره مینه وه مامي صاحب به راتلو سدالله جان برګ به راتلو خالق داد امیر صاحب به راتلو ډاکټر اعظم صاحب به خوند به و لذت به هغه وخت سره بالکل نه صرف ګوره هوتی صاحب صرف ډرامې نه دي کړی چونکې یو اداره کې ته کار کې ایز ا پروډوسر ایز ا رایټر نه کې به ټن ټکور هم کیږي کې به د ماشومانو پروګرامونه هم کیږي به سپورټس پروګرامونه هم کیږي نو ستاسو په حصه کې د میوزیک پروګرامونه هم ما کتلي دي لیدلي چې راغلي دي نو هغه وایي که نه وي دې د موسیقۍ پروګرامونو دپاره لږ عاشق مزاج هم پکار وي انسان که نه نو هوتی صاحب هغه پروګرامونو کې به څنګه وو هغه پروګرامونه خو که نه ستاسو په حساب باندې چېرې ډرامه ښه وه څه کې ستاسو زیات ایکسپیرینس لکه موسیقي ښه وه که ډرامې به ښه وي انفیکټ کله چې تا ته یو پروفیشن حواله شي او ته په اړه کې وایې چېرې زما دا کار دی هغه تا دپاره یو ټارګېټ وي اوس هغه ټارګېټ اچیو کول نو که هغه به موږ ته میوزیک میلاو شو نو هم به موږ وایو دا یو چیلنج دی که موږ ته به ډرامه میلاو شو هم به زموږ دپاره یو چیلنج و د میوزیک ځان له ماسټرانو لکه زموږ دا ملګري دا وخت ناست دي ماشاءالله ما دې ته خیال دی 100% نه زیات دي پرفیکټ نو چې دې سره به ته ناست شو نو تا به دې سره انجوای کوله دا شو ملګري شو زموږ ټول او دغه شان چې کله ډرامه او آرټسټ سره به موږ ناست وو هغه انجوای کوله نو دغه خبره دې فیلډ کې دا کمال شته چې لږ د ورسره ډیووشن سره کار وکړو که نه نو به تا بیا په خپله یعنی ښه به هم در باندې لګي انجوای کوې به هم په هغې کې بیا ته کلاسیفیکیشن نه شي کولی چې یاره دې وخت زما داسې وخت دی ټیک ده موږ به میوزیک هم کوو ښه په شوق به هم کوو موږ به ماشومانو پروګرام کوو ښه په شوق به هم کوو موږ که ډرامه هم کړی ښه په شوق هم کړی او ماشاءالله دغه وجه وه چې د دې خلکو موږ سره ډېر یعنې کوآپریشن او محنت او د دې خپل ډیووشن او دا ماشوم و د هغه وخت کې هغه وخت نه د یعنې تر اوسه پورې ډېر نوم پیدا کړ دا زموږ نور ګلوکاران دي موسیقار دي هنرمند دي نو دا د ټولو یو خپل دې کې دننه څه وو ځکه موږ هم انجوای کړو دې مې یو ګیدرینګ به یو ټیم ورک به جوړو خوند به یې کولو یو وړوکې پوښتنه ده هوتي صاحب چونکې تاسو ډرامه ریلیټډ یې زمونږ د پاکستان ټلویزیون ډراما یا ون کو زمونږ خیبر ډراما دی کې اوس هم ثقافت کلتور کلچر چې دی ټارګټ کیږي او کلچر باندې کار کیږي لکه حدودونه موږ باونډري موږ نه کراس کوو صحیح خو چې موږ بیا وګورو نور چینلز ته موږ وګورو چې هغې کې زمونږ هغه کلچر ختم شو د رشتو هغه اهمیت ختم شو لکه ګلیمر ټیک شو اټس اوکې خو هغه انتهایی د حد نه زیات شو لکه دې زمونږ په معاشرې څه اثر پرېښودو اصل کې وایي که نه چې cut your coat according to your class ته خپل ځان ته خپل چاپېرچل ته ګوره زموږ مشران به موږ ته دا وی چې کله تاسو یو ډرامه جوړوئ یو سټوري ډسکس کوئ نو په زړه کې داسې وایه چې زه به سبا خپلې فیملي سره دا ناست یم نو زما ته به څه محسوسېږي چې زه به دا ډرامه ګورم نو موږ اوسه پورې هم دا وایو چې موږ ډرامه په کمرشل سوچ نه جوړو موږ د ثقافت عکاسي کول غواړو زموږ د چاپېرچل کې څه دي مور سره رشته ده خور سره رشته ده رور سره رشته ده ګاونډي څه حق دی د دوست څه حق دی په هغه حساب باندې چې موږ کار کوو نو موږ وایو چې لکه موږ په خپله ځان ګڼو چې بس موږ اوکې یو که نه بل دا چې هغې که ډېر څه وکړي که نه فرض کا نو دغه ډېر عارضي وي لږه موده به د هغې څه دغه وي اکسپټنس خو هغه جوور نه او په اوریجنل کار کې لکه ته خپله اوریجنلیټي وښیې که نه هغه بیا جوړي او فار لانګ ټرم وي بالکل بالکل دې کې شک نشته شاهده ته پاکستان ټلویزیون ته تللی کار دې کړی دی پته ته لګي چې یاره اول ریهرسل او دا او هغه لکه ټف وي که نه ټف وي نو ځکه خو بیا وایي که نه چې داسې داسې نومونه ترې نه راوځي که نه نو شاید ملنګه ګورو چې سرفراز خو ښایسته خپلې سندرې غزلې وایي نو زمونږ د باچا خو کینګ هم د چا نه کم نه دی که نه شاید ملنګه رغه ګل نه ګل مکې نه نه رغه ده سلیم رضا نه هغه هم نه دی رغه شنې سترګې نه ځکه خو وایي چې شنې سترګې خمارې باڼه دې جلندر دي نه optic में दौड़े दौड़े झाड़ नजर कर दिया तो शायद मलंगा राजा अस्पिनिस बुग में वयाशना पचर तविना गोंगेश्वी बले नवाई हलना गोंगेश्वी बले नवाई हलना अस्पिनिस बुग में वयाशना पचर तविना गोंगेश्वी बले नवाई हलना गोंगेश्वी बले नवाई
د یو زړګي نه بل تلار وي د یو زړګي نه بل تلار وي و د یو زړګي نه بل تلار وي چې زما خوښي چې زما خوښي تا نه یادوم هغې سره خپل غم شي چې زما خوښې ستا به ولې پاتې کما ګونګې شي ولې ګونګې شي ولې نه وایې هلته ګونګې شي ولې نه وایې وینې سپوږمۍ وایي اشنا په چرته وینا ګونګې شي ولې ګونګې شي ولې نه وایې هلته ګونګې شي ولې نه وایې नसीब के जाना निश्ता समा नसीब के जाना निश्ता समा नसीब के जाना निश्ता समा नसीब के जाना निश्ता कद ताविज पजे मुला पगाड़ कमा दूंगे शिवले नवाई शिवले नवाई स्पिन स्पुगमी वायाशना बचर तविना गूंगे शिवले नवाई हलना गूंगे शिवले नवाई السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شدیمونو شو کې مینه شمس او سرمان شنو او زمونږ درون محترم پروډوسر صاحب رائټر صاحب ایکټر صاحب او عبدالکریم موتی صاحب ناست دی سره د شاهد خان سره د خپل عملي ټوله چې کوم زمونږ ټیم دی ګلبانی څوک ګلبا ګلبانی نه ګلبانی ما ته کنه او سرفراز خان موږ سره هیرو ناست دی ماشاءالله پروګرام ستاسو خوښه ده او مونږ حاضر یو درته که باراني که سیلۍ کار صحیح خو موږ تاسو ته حاضر یو دعا کوئ چې دا یو لسل کاله نورو چلیږي بوډاګان به شنو په خولې کې غاښونه نه وي بیا به ناست یو څوک که غاښونه هم نه جام نه به ولګو ډېر خوند وکړو سپانسر بالکل جی موږ سره دی براک بلډرز او براک بلډرز د شکریه هم ادا کوو چې هغې موږ سره په شنو مینو شو کې زموږ مرستیال دي زموږ ملګري دي موږ سره قدم په قدم روان دي براک بلډرز چې دی راوړي ستاسو دپاره براک میډیکل کمپلیکس د پېښور د ټولو نه غټ میډیکل اسپتال په پرایویټ سیکټر کې د ټولو نه لوی اسپتال چې د دې هر فلور کې به د هرې بیمارۍ علاج وي لیټسټ مشینري به دلته پرته وي او دې کې تاسو شیرز اخیستی شئ خریداري کوی شئ او غټه خبره دا ده چې نن په لکونو کې تاسو انویسټمنټ وکړئ دا به یو څو کاله پس تاسو له په کروڑونو کې د دې ګټه تاسو ته ملاویږي اینډ غټه خبره دا چې د میاشتې چې کم تاسو به د آمدني تاسو له راځي یې کې به سود نه وي اب بالکل حلاله ګټه تاسو له راځي تاسو شیر اخیستی شئ 18 لکو نه تاسو دې کې بوکینګ کوی شئ 50,000 روپۍ د دې د میاشتې قسط دی 3.5 لکه روپۍ چې دی د منځمۍ قسط چې کم دی هغه دی او د 4 کالو په قسطونو باندې انسټالمنټ باندې دې کې تاسو د خپل شیر مالک جوړېدی شئ تاسو تللی شئ هلته د دې ایډرس چې دی بورډ ناصر باغ پېښور او کانټیکټ کوی شئ ټلیفون نمبر یې دی 03311110701 دا دی ټلیفون نمبر دی مننه کوو ستاسو نه موتی صاحب څنګه درته ولګېده نن زموږ په شو کې موږ سره مېلمه شوې ټن ټکور مو شو زاړه یادونه هم تازه شو بالکل ماشاءالله ډېر ښه که نه جي خواندہ خجی دا مرشد آباد یو روډ دی کوار روډ سره جوړ یو ګوهر دی ګوهر او لالي دی خو دې بل ټکي باندې نه پوهېږي دا عزیر دی که عزیز دی که نه دا ماته عزیر ښکاري عزیر نو سلامونه یې رالیږلي دي وعلیکم السلام دی وایي اوتي صاحب چې تاسو د یخنۍ کې کبان خورئ نو پیسې به ته راکړئ کبان خورو نه هغه به تاسو آفر درکوي چې تاسو راځئ کبان خورئ کبانو له راځئ خو چې کب تازه یې خوند کوي او نو الله تعالی دې کب نصیب کړي نه خیر هم نصیب کړي خدای پاک عبدالکریم موتی صاحب
ولا چې خبره ډېر سره نه خیر کال نه د پروګرام په اخر نو ولسکه موږ زړه ولې وباسه لا نه الله دې ول ډېر جوړ کړي څه وایي هوتی صاحب د پروګرام په اخر کې لکه یو میسج پکار میسج بس بدا हुए मछेरा मेहनत का फल मीठा होता है बिल्कुल और कि कब इंसान मेहनत कई तो खुदा पाक ऑटोमेटिकली इसने से रिवार्ड वर कई बिल्कुल नो मुंग दम दा पकार दी چې په ژوند کې داسې یو مهنت داسې یو کار وکړو چې دا سبا بیا موږ خلک یادوي او دا ستا په مهنت باندې ډیپینډ کوي چې څومره جتنا ګل ډالوږې اتنا میټه دومره به خوږېږي چې څومره پکې تاسو نو انشاءالله زما ملګري ما ته اندازه وشوه چې دی تاسو ټول دا وخت ډېر د پروګرام سره د کیمرې په شا چې ملګري په کیمره باندې کوم زموږ سټاف دی دا ملګري دی ټول ډېر یعنی د زړه د خلاصه په دې فنکشن کې په دې پروګرام کې یعنی خپل اظهار وکړو او ادروایز هم دې کوشش کوي چې مزید په دې کې بهتري راولي او دا په مهنت ډیپند ان شاء الله ډېر مننه الله سلامت لري تاسو سرفراز خان څنګه د تو لګي د سرفراز خدا کور دی کدا شینو نه اسی زیرازي دی خیر پټه کنه نه درو سایل څه وایي سرشته خو بوی د وطن سره سایله سرشته خو بوی د وطن سره سایله کور دې پکې نه صحیح خو ګور پکې پیدا کور پکې ویل واه ډېر مننه سرفراز خان او ډېر مننه شاید ملنګ ډېر مننه ملګرو کتونکو تاسو نه ډېر زیات مننه او په اخره کې ټپې چونکې د دې پروګرام فارمیټ دغه د چټپې بخامخه وشینو ما ډېر مزه وکړ ډېر خوند وکړو دغه سه موږ ان شاء الله کوشش کوو چې نیکسټ پروګرام کې ان شاء الله موږ یو بل داسې ستر زلمه او ستر پروډوسر سو کزر کو تاسو ته چاغل معلومات مونږ واخلو او لږ لذت پیدا زموږ ژوند کې نورم عبدالکریم موتی صاحب ډېره مهرباني تاسو ډېره مهرباني تاسو ته دومره وخت راکړو او سرفراز خان ډېره مهرباني او حشمت جاوید دغه حشمت جاوید سهار یې خو غلط شو راځي شیرین بابا چې پټه پوه شو ملګرو ډېره مهرباني السلام علیکم جی درزینا یا کلی ونی زما یاری خلق ناکام تلی بنو سر کبینا وزر کمیتان صبر دولے یپ بیگانی پہ غور بشام تتلوما اے سوک چی دا مور پا دوا رنگ وی یک دی بدرنگی خدینا بدرنگ بینا تو اشکے کی ہم گلی بھی ہم جنگو نہ جانانا گل مرور گرزی اشکے کی ہم گلی بھی ہم جنگو نہ جانانا ولی مرور گرزی لوانا ولی مرور گرزی لوانا زي خاولك او تشدش لي دليل وبتين خلاص الشما كده ملنگانو سرخيما يا زمايخ وقتي تشلي دلي گريوانونا یا بابا للاڑی سوال دیو کو
وزړه کې دې زوم کدې نور کول سوالونه اے اختر پرونو پرون تیر شو یا زما پلاس کی در تمنا وشو گلونا دا لیونے گرزا او پچھم کی گرزا چڑاڑا در باندے تل دیوی زما داشنا مینا تل دیوی زما داشنا مینا خدای د نظر مکیدا مینا خدای د نظر مکیدا مینا تل دیوی زما داشنا مینا تل دیوی زما داشنا مینا خدای د نظر مکیدا مینا خدای د نظر مکیدا شرغل وک شرغل وی ورات داوای چې دغلا بسو کبینا خبر میں یار ته رسیږي لار کې څوکې د بلتان ولړی دینا مدر دوی پورا بین کی ود یارانه خبر ډېر ګرانی وی ته چې داسې ضد کوي ما د ځان بیلوي ته چې داسې ضد کوي ما د ځان بیلوي لږ دړل تپوسو کما به څنګه یې روي ما 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 به څنګه یې روي ته چې داسې ضد کوي ما د ځان بیلوي لږ دړل تپوسو کما به څنګه یې روي ما 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 به څنګه یې روي ورلی دی روز لیوانه کو او خلق پر دې مینې پسا برزړوینا اے یو کال ببل وطن کی تیر کا شدید حسن دوران تیر شیرا بشاما ینن می دایو مړون خوږیږي او بیگا پټول شپه جانان کړي خوبونه دا خو مې زړه دی چې دی ټینګ دی داسې غمونه دریابونه وچوي وتا پسې مې